سلامونه او نیکۍ هیلې درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ شئ. ښه راغلاست د ډوزل منډې 20م درس ته. که څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په تېر درس کې موږ او تاسو د ملټي ټاسکنګ په هکله معلومات ترلاسه کړ او په دې وپوهېدلو چې څنګه د خپل د کمپیوټر په برخه کې مو چې کوم وینډوز یا هم کوم صفحې یا هم کوم پیجز چې خلاص کړي دي هغوی څنګه سنپ کړو. او په دې هکله مو معلومات ترلاسه کړ چې د مینیمایز په برخه کې یا هم د مګنیمایز په برخه کې چې کوم لیاوټس موږ ته ښکاره کیږي هغه څنګه موږ هایډ کړو او هغه لیاوټ له منځه یوسو. مثلا که چیرې موږ خپل کرسر د مګنیمایز په بټن باندې راوړو دغه لیاوټ موږ ته ښکاره کیږي. او که چیرې اوس راشو د سنپ وینډوز آپشن غیر فعال کړو، اوس هر څومره چې خپل د کمپیوټر کرسر یا هم د ماوس کرسر د مګنیمایز په بټن باندې راوړو هغه لیاوټ موږ ته هېڅ نه ښکاره کیږي، یا هم خپل صفحه پورته طرف ته کش کوو بیا هم هغه لیاوټ موږ ته هېڅ نه ښکاره کیږي. نو دا د ملټي ټاسکنګ آپشن مو په تېر درس کې ولوسته. په دې درس کې به موږ او تاسو راځو د ټرابل شوټ او اکټیویشن آپشن لولو. لومړی راځو د ټرابل شوټ په آپشن باندې خبره کوو. ټرابل شوټ آپشن یا هم ټرابل شوټ څه ته ویل کیږي؟ هر کله چې زموږ په کمپیوټر کې یو ستونزه رامنځته کیږي، که هغه د هر څه په برخه کې وي، که هغه د ساونډز په برخه کې وي، که هغه د وای فای په برخه کې وي، که هغه د انټرنیټ یا هم ایترنیټ په برخه کې وي، که هغه د سیټینګ په برخه کې وي، که هغه د ټاسک بار په برخه کې وي، که هغه د سټارټ منو په برخه کې وي، که هغه د اپلیکیشنونو په برخه کې وي، که هغه د مایکروسافټ اکاونټ په برخه کې وي، که هغه د هر څه په برخه کې وي، د هغه ستونزې حلولو ته ټرابل شوټ ویل کیږي. مثلا که چیرې زموږ د کمپیوټر د ساونډز په برخه کې کوم ستونزه وي، نو موږ راځو ساونډ باندې رایټ کلیک کوو او ټرابل شوټ وایو. کله چې موږ ټرابل شوټ وویل نو زموږ د کمپیوټر د ساونډ ستونزه یا هم د ساونډ په برخه کې کوم ستونزه شتون درلود هغه په اسانۍ سره حل کیږي. د ټرابل شوټ په برخه کې که چیرې موږ راشو موږ ته یو وارنینګ راکړی دی You need to be connected to the internet to see recommendations. یعنی تاسو اړتیا لرئ یا هم ضرورت لرئ چې د انټرنیټ سره وصل شئ ترڅو ریکمنډیشنز وګورئ، یعنی هغه شیان یا هم هغه څیزونه چې تاسو په خپل کمپیوټر کې د هغوی څخه ټرابل شوټ اخیستی دی هغوی تاسو ته ریکمنډیشنز په برخه کې لیست شي. نو موږ اوس د وای فای یا هم د انټرنیټ سره وصل نه یو، نو تاسو ته کوښښ کوو چې په ښه او مفصل ډول سره د ټرابل شوټ آپشن تشریح کړو. نو لومړی راځو د ریکمنډډ ټرابل شوټر پریفرنس آپشن باندې. یعنی کله هم زموږ په کمپیوټر کې چې کوم ستونزه رامنځته کیږي ټرابل شوټ څه کار ترسره کړي یا هم ټرابل شوټ کوم عکس العمل ښکاره کړي. لومړی که چیرې موږ راشو ډونټ رن انیویر دی، یعنی هېڅ کار ترسره نه کړي ټرابل شوټ. که هغه د ساونډ په برخه کې زموږ کمپیوټر ستونزه لري، که هغه د سیټینګ په برخه کې ستونزه لري، که هغه د هر څه په برخه کې زموږ کمپیوټر ستونزه لري ټرابل شوټ هېڅ کار ترسره نه کړي. بل موږ سره اسک می بیفور رننګ آپشن دی، یعنی مخکې له دې چې ټرابل شوټ دا ستونزه حل کړي موږ ته باید یو خبر راکړي. مثلا که هغه د انټرنیټ په برخه کې یو ستونزه جوړیږي نو ټرابل شوټ مخکې له دې چې هغه ستونزه حل کړي یا هم ټرابل شوټ مخکې له دې چې ځان رن کړي موږ ته باید یو خبر راکړي چې موږ آیا غواړو هغه ستونزه حل شي یا حل نشي، یا موږ دا اجازه ورکړو ټرابل شوټ چې هغه ستونزه حل کړي یا هغه ستونزه حل نه کړي. بل رن اتوماتیکلی دین نوټیفای می آپشن دی، یعنی مخکې له دې چې ټرابل شوټ په بخښنې سره ټرابل شوټ په اتوماتیک ډول سره رن شي او بعد د هغې چې هغه ستونزه حل شوه یا هم ټرابل شوټ رن شو نو موږ ته خبر یا هم نوټیفیکیشن راکړي چې ستاسو کمپیوټر په دغه برخه کې یو ستونزه درلود او هغه ټرابل شوټ حل کړ. بل موږ سره رن اتوماتیکلی ډونټ نوټیفای می آپشن دی، یعنی په اتوماتیک ډول سره ټرابل شوټ رن شي چې کله زموږ کمپیوټر یو ستونزه جوړوي یا بعد او موږ ته هېڅ خبر یا هم
نوټیفیکیشن رانکړي موږ ترې هېڅ خبر نه شو. مثلاً که چیرې موږ کله ګیم لوبوو یا هم د ګیم پلی کولو په حالت کې یو او په دې وخت کې زموږ کمپیوټر یو ستونزه پیدا کوي نو موږ هېڅ خبر نه شو چې دې نه چې زموږ کمپیوټر ستونزه پیدا کړې یا هم نه ده پیدا کړې یا هم زموږ کمپیوټر کوم مشکل لري یا کوم مشکل نه لري زموږ کمپیوټر د ساوند په برخه کې یا هم د انټرنیټ په برخه کې یا هم په نورو برخو کې او د دې مشکل د حلولو لپاره موږ هېڅ خبر نه شو خو ټرابل شوټ خپله په اتوماتیک ډول سره رن شي. نو د دې څلورو اپشنونو څخه هر یو اپشن چې ستاسو خوښوي هغه اپشن تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. زما خوښه ده چې ask me before running اپشن انتخاب کړم ځکه چې بعضې شیان دي مثلاً هغوی د ټرابل شوټ کولو وړ نه دي یا هم که ټرابل شوټ هم شي نو هېڅ نه جوړیږي یا هم مشکل یې نه حلېږي. نو د دې لپاره زه ask me before running وایم چې هغه مشکل که د حل کېدلو وړ نه وي نو زما د کمپیوټر چارج بې ځایه مصرف نه شي او بې ځایه رن یا هم حافظه یې هم پوښت یا هم مصرف نه شي. بل راځو د ریکمنډډ ټرابل شوټر هسټوري ته. مخکې مو هم یادورې وکړل چې کله موږ د وای فای یا هم انټرنیټ سره وصل شو بیا موږ ته د ټرابل شوټر هسټوري یا هم د ریکمنډډ په برخه کې هغه شیانو څخه چې موږ ټرابل شوټ یا هم هغه شیان چې موږ په خپل کمپیوټر کې حل کړي دي ستونزه یې هغه موږ ته دلته لیست کېږي. خو اوس ځکه دلته هېڅ کوم څیز نه دی لیست شوی ځکه چې موږ د وای فای یا هم انټرنیټ سره وصل نه یو. بیا چې موږ د انټرنیټ سره وصل شو نو بیا دلته هم هغه څیزونو څخه چې موږ ټرابل شوټ اخیستی لیست کېږي او د ټرابل شوټر هسټوري په برخه کې هم لیست کېږي. بل موږ سره other trouble shooters اپشن دی. دلته وګورئ موږ ته لیکلي most frequent یعنې هغه شیان چې ډېر ستونزه پیدا کوي زموږ په کمپیوټر کې هغه اډیو ده، نیټورک ده، پرنټر ده، وینډوز اپډیټ ده. زما کمپیوټر زیاتره وخت د نیټورک او انټرنیټ په برخه کې ستونزه جوړوي. مثلاً که چیرې زه غواړم د انټرنیټ سره وصل شم نو دغه د انټرنیټ اپشن هایډ کېږي د نوټیفیکیشن ایریا یا هم د نوټیفیکیشنونو ورکولو څخه هایډ کېږي. نو زه بیا راځم په سرچ باکس کې کنټرول پنل سرچ ورکوم او د کنټرول پنل په برخه کې ځم انټرنیټ او نیټورک ان انټرنیټ ته بیا هلته جنرال برخې ته ځم او د جنرال په برخه کې هغه کوم اپشن چې وای فای یا هم انټرنیټ هایډ کولو او نه هایډ کولو مربوط کېږي هغه اپشن فعال کوم. نو زیاتره وخت د نیټورک او انټرنیټ په برخه کې زما کمپیوټر مشکل جوړوي نو زه غواړم دا مشکل یا هم ستونزه حل شي نو زه د دې څخه رن وایم. کله چې زه رن ووایم نو وګورئ ما ته یو خو ځکه اوس هغه ټرابل شوټ رن کېږي ځکه چې موږ د انټرنیټ سره وصل نه یو. کله چې موږ د انټرنیټ سره وصل شو بیا دا ستونزه اسانۍ سره حل کېږي. دلته موږ کولی شو چې د نورو اپشنونو څخه هم ټرابل شوټ واخلو. مثلاً د بلوتوث څخه ټرابل شوټ واخلو، د کمرې څخه ټرابل شوټ واخلو او داسې نورو شیانو څخه ټرابل شوټ واخلو. که چیرې موږ راشو د پروګرام کمپیټیبلټي ټرابل شوټر څخه ټرابل شوټ واخلو نو بیا دلته دا کار ترسره کېږي چې هغه اپلیکیشنونه چې په وینډوز 11 کې په صحیح یا هم درست ډول سره کار نه کوي مثلاً که فوتوشاپ دی هغه په فوتوشاپ 2020 په وینډوز 11 کې درست ډول سره کار نه کوي او سم ډول سره کار نه کوي. فوتوشاپ چې 2020 وي هغه د وینډوز 8 یا هم د 8 وینډوز په برخه کې ښه کار کوي. نو موږ راځو دا د پروګرام کمپیټیبلټي ټرابل شوټر اپشن رن کوو او دا ستونزه حل کېږي. کوم پروګرام چې د هر وینډوز مربوط کېږي او یا هم په هر وینډوز کې ښه کار کوي نو هغه پروګرام په هماغه وینډوز کې زموږ په وینډوز 11 کې جوړیږي. مثلاً که چیرې فوتوشاپ وي
هغه په وینډوز 8 کې ښه کار کوي. نو بیا فوټوشاپ کله چې موږ خلاصوو هغه وینډوز 8 په برخه کې خلاصیږي او سیټینګ یې د وینډوز 8 سره یو ځای کیږي. نو دا د other troubleshooters option. او اوس هم راځو د activation option ته. activation option په برخه کې موږ دا option لرو. لومړی موږ ته دا ښایي چې زموږ وینډوز 11 ده او هغه هم هوم ده، یعنې پرو نه ده، هوم ده. او بل موږ ته activation state ښایي چې زموږ کمپیوټر اکټیو ده یا ان اکټیو ده. اوس وګورئ زموږ کمپیوټر اکټیو ده. موږ خپل کمپیوټر دلته وګورو. د Windows is activated with a digital license linked to your Microsoft account. یعنې زموږ وینډوز اکټیو شوی، زموږ وینډوز د یو ډیجیټلي لیسنس له خوا چې ربط لري د مایکروسافت اکاونټ سره اکټیو شوې ده. یعنې زموږ وینډوز په غیر قانوني ډول سره اکټیو شوې ده. خو موږ که چیرې غواړو خپل وینډوز په قانوني بڼه اکټیو کړو، دا کار ډېر وخت نیسي او ډېر پیسې غواړي. یعنې که چیرې موږ وغواړو په غیر قانوني ډول سره یې اکټیو کړو، نو بیا دا کار ډېر وخت هم نه نیسي او ډېر په مناسب بیې سره اکټیو کیږي زموږ وینډوز. نو په دې هیله چې یو وخت راشي چې زموږ د افغانستان یا هم زموږ د هېواد ټول خلک د غربت څخه ووځي او پرمختګ طرف ته لاړ شي او زموږ هېواد هم پرمختګ وکړي، چې موږ وکولای شو په حقیقي بڼې سره یا هم په حقیقي ډول سره خپل د کمپیوټر وینډوز اکټیو کړو. بل موږ سره upgrade your edition of Windows option دی. یعنې دلته موږ ته ښایي چې تاسو کولی شئ د مایکروسافت سټور له لارې خپل هماغه وینډوز اکټیو کړئ او هلته یو څه اندازه پیسې پی کړئ یا پیمنټ وکړئ او د پیمنټ له لارې خپل وینډوز اکټیو کړئ. بل موږ ته پروډکټ کی ښایي چې پروډکټ کی موږ کولی شو تبدیل یا هم تبدیل او تغییر کړو. نو دا د اکټیویشن او ټرابل شوټ آپشنونه. او زموږ د وینډوز 11 یوویشتم درس. نو هغه کسان چې غواړي زموږ د وینډوز درسونه، د مایکروسافت ورډ درسونه، د مایکروسافت اکسل درسونه چې په ډېر ژر سره موږ تاسو ته د مایکروسافت ورډ، مایکروسافت اکسل، مایکروسافت پاور پوینټ او یا هم د مایکروسافت اکاونټ، هم د مایکروسافت آفیس ټول پکیج تاسو ته به په خپل یوټیوب چینل کې تدریس کړو. هغه کسان چې د دې ویډیوګانو د لیدلو لیوالتیا لري، نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب او له ملګرو سره یې شریک کړئ. او هغه کسان چې د ایډوکیټ د درسونو، د لومیان د درسونو، د سکیچ اپ د درسونو او یا هم د آنلاین تجارت د درسونو سره شوق او علاقه لري، چې هغه عبارت دي له امازون څخه یا هم ټریډینګ څخه چې صرافي آنلاین بلل کېږي، یا هم د شاپیفای څخه، یا هم ټیک ټاک شاپ څخه، یا هم نورو آنلاین تجارتونو د زده کړې شوق لري، نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. او له هیلې مو ونوځي چې زنګوله فعال کړئ تر څو هر ویډیو چې موږ تاسو ته جوړوو هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ او تاسو ترې مفید یا هم ښه ګټه ترلاسه کړئ. او که تاسو غواړئ چې بعضې ښه ویډیوګانې یا هم د کورونو ویډیوګانې وګورئ چې هغه په ایډوکیټ، سکیچ اپ او لومین په پروګرامونو کې جوړ شوي زموږ لخوا، نو زموږ ټیک ټاک اکاونټ سره فالو او ویډیوګانې لایک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.